بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ملګری برهان الدین او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل رباني ټیکنیکل. په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره خبرې کوم د احساس ایمرجنسي پروګرام په باره کې، کومې چې 12,000 روپۍ ورکوي. دا روپۍ په کومه طریقه ورکوي او دا کومو خلکو ته ورکوي. نو د دې پروګرام لپاره چې دی 3 پیزې تقسیم کړي. دا پروګرام چې دی په 3 ګروپو کې تقسیم کړی، یعنې 3 پیزې دي. اوس راځو موږ خبرې کوو په اولني پیز. په اولني پیز کې به ایمرجنسي احساس پروګرام دا 12,000 روپۍ هغو کسانو له ورکوي، بلکې دا صرف د زنانو لپاره دی. هغه زنانو له به دا روپۍ ورکوي د کومو څه چې د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ کارډونه وسئ او هغوی د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ روپۍ لري. نو په اولني پیز کې به هغو زنانو ته دا روپۍ میلاویږي. او کومې زنانه چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام روپۍ الي او هغه ته دا روپۍ نه میلاو شوې، نو هغه دې په 8171 باندې میسج وکړي، هغو به رجسټر شي، د هغه نه بعد دې ته دا روپۍ شي میلاوې دي. اوس راځو پیز 2 باندې. په پیز 2 کې به کومو خلکو ته روپۍ ورکوي. په پیز 2 کې به هغو خلکو ته روپۍ ورکوي، هغه صرف د سړو لپاره دی. هغه سړو ته به روپۍ ورکوي چا چې انلاین رجسټریشن کړی یا چا په 8171 باندې SMS کړی، هغوی د هغې پروګرام لپاره اهل دي، نو هغو ته به دا روپۍ میلاویږي. او هغو سړو ته به میلاویږي د چا آمدن چې د میاشتې د 14,000 نه واله د 6,000 روپو پورې. هغه خلک د دې روپو لپاره مستحق دی او هغو خلکو ته به دا روپۍ میلاویږي. او د پیز 2 سلسله به د پیز 1 د ختمېدو نه فوري بعد شروع کېږي، چې پیز 1 څنګه ختم شي نو پیز 2 به شروع کېږي. اوس راځو پیز 3 ته. په پیز 3 کې به هغو خلکو ته دا پیسې میلاویږي د کومو خلکو کلي په کلي باندې انتظامیه رجسټریشن کړی دی، هغو خلکو ته به دا په پیز 3 کې میلاویږي. او پیز 3 به کله شروع کېږي؟ پیز 3 چې کله پیز 2 ختم شي، د پیز 2 نه فوري بعد به پیز 3 شروع کېږي. اوس راځو په دې خبرو باندې، دا خو 3 پیز او دا تاسو وکتل. اوس راځو په دې خبرو چې دې پروګرام نه کم خلک ایستلي شوي او ولې دې ایستلي شوي او ولې نه دي اهل د دې پروګرام لپاره. د دې پروګرام لپاره هغه خلک ته ایستلي شوي، هغه خلک نااهل دي کومو چې په پیز 1 یا په پیز 2 کې د خاندان چا روپۍ اخیستي، هغه کس د دې لپاره نه دی اهل. دویم کس د هغه نه دی اهل د چا چې پاسپورټ وي، هغه هم د دې لپاره نه دی اهل. دریم هغه کس نه دی اهل چا چې ایمرجنسي کټګري کې نادره شناختي کارت جوړ کړی، هغه هم د دې لپاره نه دی اهل. په څلورم کې هغه کس نه دی اهل د چا په نوم باندې چې د موټرسایکل یا ګاډی رجسټر وي. پنځم هغه کس د دې لپاره نه دی اهل د چا چې بینک بیلنس د 50,000 نه بهر وي. شپږم هغه کس نه دی اهل څوک چې موبایل یا ټلیفون ته د 1,000 نه ډېر لوډ کوي، ډېر بیلنس استعمالوي د 1,000 نه، نو هغه کس نه دی اهل. زموږ نننۍ ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کمنټ لازمي وکړئ. تھینک یو.